زما د تره زوی فال دی. فاله دلته راسه. هی ساله څه خبرې دي؟ دومره څه نسته، هم دلته ناست یم. سوچ مې کوه چې څه وکړم. ښه نو راځه ما سره مرسته وکړه. زه غواړم د شکلونو یوه ټولګه جوړه کړم. ښه نو زه در سره څه ډول مرسته وکړم؟ ته دا شکلونو ته وګوره. نه پوهېږم چې څنګه یې یو ډول وویشم. ښه دلته ډېرې لارې سته چې د هغو په مرسته یې په ډولونو ویشلی سو. لومړۍ لاره دا ده چې پیدا کړئ چې هر شکل څو ځله لري. نو لاره یې دا ده چې ځان پوه کړئ چې هر شکل څو ځلې لري. خو په دې څنګه پوه سم؟ ښه راځه هر یو به یې بیل بیل وګورو. هو پیدا یې کړو چې څو ځله لري. ښه په دې لومړي شکل کې دا یو ځلي ده. دا مستقیم خط چې معلومیږي کوم چې د دوو کونجونو ترمنځ تېر سوی دی. نو دا یوه ځلي، دا دوه ځلي، درې ځلي او دا هم څلور ځلي. نو په دې شکل کې موږ څلور ځلي لرو. ښه په دې خو پوه سوم. دا بل شکل څه رقم دی؟ ښه راځه ویې ګورو. دا هم هماغسې دی. په دې شکل کې هم دا یوه، دوه، درې او څلور ځلي سته. او دا شکل څه ډول کیږي؟ ښه نو دا یوه جالبه شکل دی، ځکه دا شکل نه کوم کونج لري نه هم کومه ځلي، یعنې هیڅ مستقیم خط پکښې نسته. او یو ګرد شکل دی، ځکه چې کونج نه لري نو د همدې لپاره ځل هم نه لري. یعنې دا یو دلیل دی. نو لیکم چې دا شکل صفر ځل لري. ودرې لږه پاک ولیکم. هو زما پاک شیان ډېر خوښېږي. نو صفر ځل او صفر کونجه. راځه د ټولو شکلونو لپاره به یې ولیکم. نو دې شکل کې څلور ځلي دي. اوس به کونجونه هم وشمېرو. دا یو کونچیره چې دوه ځلې سره نښلي. نو دا یو، دوه، درې او څلور کونجه. دلته دا بل شکل هم څلور ځلې لري او کونجونه خو مو ورته مخکې حساب کړل. یو، دوه، درې او څلور کونجه. نو څلور ځلي او څلور کونجه دا د دواړو شکلونو لپاره صدق کوي. دا هم صفر ځل او صفر کونجه لري. ښه دا شین شکل څه ډول دی؟ راځه نو چې ویې ګورو. یو ځل، دوه ځلي، درې ځلي او څلور ځلي. او دا هم یو، دوه، درې او څلور کونجه لري. نو دا هم څلور ځلي او څلور کونجه ده چې لومړی دوو شکلونو غوندې یو شان ده. آیا دا ټول شکلونه څلور ځله او څلور کونجه لري؟ نه هسې نه ده. اوس دې شکل ته وګوره. صفر ځل او صفر کونجه لري. او دا وروستی شکل هم نه معلومیږي چې څلور ځلي او څلور کونجه به ولري. راځه حساب یې کړو. دا یو ځل، دا دوه او دا هم درې ځلي. نو دا شکل درې ځله لري. او که کونجونه یې حساب کړو نو دا یو، دا دوه او دا هم درې. نو درې کونجه لري. او ډېره مننه تره جانه، د تره زویه. زه تل په دې سوچ یم چې ته مې د تره زوی یې او یا مې تره یې، خو زه به درته د تره زوی وایم. ما په یو کتاب کې لوستي وو چې په نورو لارو یې هم په ډولو ویشلی سو، او هغه داسې وه چې آیا د شکل د ځلو اوږدوالی یو شان دی او که نه. اوس نو په دې شکلونو کې د کوم شکل ځلونه په یوه اوږدوالي دي. ښه نو ته ارام اوسه. راځه دا وګوره. نو څنګه چې معلومیږي دا شکل څلور ځله لري. نو دلته ګورو دا شین ځل لنډ دی له دې ارغواني ځل نه. خو که دې شکل ته وګورو معلومیږي چې د دې ځل اوږدوالی یو شان دی له دې ځل سره او یو شان دی له دې ځل سره او دې ځل سره هم یو شان دی. نو دلته مو ولیدل. نو دا څلور واړه ځلونه یو اوږدوالی لري. او دا حالت د دې شکل لپاره هم صدق کوي. یعنې دا ځل مساوي دی له دې ځل سره او مساوي دی له دې ځل سره او هم مساوي دی له دې ځل سره. دا حالت د درې ځلیز شکل ته هم صدق کوي. یعنې د دې ځلې اوږدوالی مساوي دی له دې ځل سره او هم مساوي دی له دې ځل سره. او ډېره مننه د تره زو. زه اوس چمتو یم تر څو خپله ټولګه جوړه کړم. په زړه پورې درس و. زه هم خوښ سوم چې له تا سره مې مرسته وکولی سوه.